زه به څنګه د مستۍ خبرې نه کړم چې د سوات د سیند په غاړه مې مسکن دی. السلام علیکم مینوال ارمان سراج یم. مینوالو په خپل سوات کې زه ګبینجوې ته راغلی یم او تاسو ته پته ده چې ګبینجوه او سوات څومره ښکلی دی. په سوات کې چې هر ځای دی نو ډېر ښکلی دی. زموږ چې کتونکي چې دي هغو له خواست ورکوم چې د دې سوات د ښایستونو نه مزې واخلئ او راشئ. نو یو څو شعرونه ورته له منیر جان ډالۍ کوم وایي چې ای غنمرنګه یاره ستا د مخې ستا په ټول کلي ماشاءالله وایم. ای غنمرنګه یاره ستا د مخې ستا په ټول کلي ماشاءالله وایم او زما نظر نه لګي مه یارېږه زه بار ښکلي ماشاءالله وایم. برباد دی ټوله نړۍ کې سیوا لر او بربان برباد دی. زه هم د ده غوندې دی هم زما په شان برباد دی ټوله نړۍ کې سیوا لر او بر افغان برباد دی. او امن دې ټول جهان نه غواړم خو انصاف دې وشي. امن دې ټول جهان نه غواړم خو انصاف دې وشي چې ډېر کشمیر برباد دی یا وزیرستان برباد دی. تاسو دلته کې خوشاله یې؟ خوشاله یې وایي ټول د لارې کورونو کې ناست یو ورونه بله وو. صحیح بس خوشاله اوسئ. نو ملګرو تاسو ولیدو د دې ځای کوم اوسېدونکي چې دي هغه دلته دونه خوشاله دي. تاسو د دې ځای ښایست لیدی شئ. نو بس یخ هم ډېري مونږ دلته کې لږ ساعت رانو نو دوه سره عادت یې د دې یخ سره. مینوالو ګبینجبې ته په لار روان یم. نو ما وی چې د دانش صاحب یو څو شعرونه در سره شریک کوم وایي چې زما نه مخکې ته وي خو چې ستا نه مخکې څه وو نو جوړه چې دنیا نه وه دنیا نه مخکې څه وو. د دې دور ماشوم یم به بلا نه یارېږم. د دې دور ماشوم یم به بلا نه یارېږم. بیوي په دې من پوهه که بلا نه مخکې څه وو. راځئ زموږ سره اوسئ. مینوالو دا د ګبینجبې اخرنی لاست پارکینګ دی او دلته کې راځئ نو دلته کې تاسو خپل ګاډی چې کوم دی نو هغه محفوظ ودرولی شئ او بالکل تو مناسبه مناسب دغه علي روپۍ تیلي د ودرېدو او بالکل ستاسو ګاډی به ډېر محفوظ وي. او بیا تاسو چې 20-25 منټ لار به وایي تاسو په دې خبره او دغه ښکلی د ګبینجبې غر دی نو تاسو د دې نه اندازه لګولی شئ چې په بره به سوات څنګه وي. 20-25 منټ لار چې ووایو نو ماشاءالله ډېر ښکلي او جوړ یې وریاځي ډېر زیات.